سلامونه حونیکې هیلې هیلهمند یم چې جوړ او روغ به یاست. دلته انټرنیشنل رئیس چې دی د زلمي خلیلزاد په همکاري کابل ته راغلی دی او د زلمي د ملا برادر اخوند سره یې لیدنه کړې ده. ملا برادر اخوند د افغانستان د اقتصادي شورا رئیس دی او هغه د افغانستان ټول اقتصادي چارې په لاس کې لري او دغه لیدنې کې ډېرې لاسته راوړنې بلل کېږي. نن په دغه ویډیو کې تاسو ته دومره معلومات درکوم چې تاسو د ډلټا انټرنیشنل اول قدمونه چې په افغانستان کې ایښودل شوي دي او اصلي پلانونه په هکله باندې دا ټولو تاسو ته واضح کوم. انشاءالله چې تاسو به هم په آخر کې وایئ چې کلیواله خیر یوسئ. زه پر موضوع باندې خبرې کوم، تر اضافي خبرې تېرېږو. زه یو کتاب تاسو ته وایم چې تاسو هغه کتاب که ولوستلو نو هغه کتاب به تاسو ټولو موضوعات تاسو به روښانه کړي. د کتاب نوم دی افغانستان در آتش نفت. دا کتاب وګوره، دا کتاب تاسو په انټرنیټ کې ډاونلوډولی هم شئ او په کابل کې په ډېرو کتابتونونو کې دا پیدا کولی شئ. دا کتاب حدودا په 2001 کې که په 2002 کلونو کې دا وختو کې دا لیکل شوی دی او په دې کې ډېر رازونه لیکل شوي دي. په دې کتاب کې دا ویل شوي دي چې یونیکال شرکت چې تاسو کولی شئ چې UNCOL دا رقم یونیکال اویل کمپنی چې تاسو په ګوګل کې سرچ کوئ نو یونیکال چې دی دا تاسو ته راوړي. یونیکال شرکت کوم شرکت دی؟ یونیکال شرکت هغه شرکت چې په یو امریکایي شرکت دی چې په 1890 کال کې دا جوړ شوی دی او دا په نړۍ کې یو تر ټولو لومړنۍ کمپنیان بلل کېږي چې دوی د تیلو په صنعت کې دوی خپل فعالیتونه شروع کړي دي او دا د امریکا په اندازه باندې یو د نړۍ په سطح باندې یو تر ټولو لویه کمپني ده. یونیکال همدا اوس د نړۍ ډېر د تیلو د غازو صنعتونه د همدغه یونیکال تر کنټرول لاندې دي. دغه یونیکال چې ویې دا حدودا په 1998 کال کې په 1998 کال کې چې زه غلط شوی نه اوسم، بیا د 1995 څخه بیا تر 1998 کلو په دغه کلونو کې دی راغلو او د ټاپي پروژه هغه وخت کې شروع کړه. ټاپي پروژه چې هغه وخت کې شروع کړه او غوښتل چې دا د ترکمنستان څخه افغانستان د طریقې پاکستان ته ګاز ونیسي. هغه وخت کې ټاپ پروژه وه چې داسې نه و پکې کې هندوستان نه ویه، خو بیا وروسته ټاپي شو چې هندوستان هم پکې شریک شو، یعنې د ترکمنستان، افغانستان او پاکستان هندوستان د ګاز نلیکه شوه. یعنې په 1998 کال کې هلته که زما په یاد اوسي فکر کوم چې کوم د افغانستان څخه چې کوم کسان تللي وه هغه تللي وه، هغه کس مې اوس ذهن ته نه راځي خو متکي نه ویه، امیرخان متکي نه ویه، یو بل کس و هغه ترکمنستان ته هم تللی و د افغانستان په هسته باندې که تاسو د نوم راځي هغه نوم یې هم ولیکئ، ښه نوم یې دی په دغه څه په وخت کې هم په افغانستان کې ویه. یو خو ضعیف صاحب او یو هم دغه کس چې ویه چې د ترکمنستان تللی و. دا کس لاړی ترکمنستان ته تر څو د دغه نلیکې فعالیت شروع کړي او دغه پیسې هغه وخت کې یونیکال شرکت ورکوله چې یونیکال ویل چې زه دا پروژه تر پایه پورې رسوم. خو دلته چې د امریکا او د افغانستان جګړې شروع شوې او امریکا راغله او دلته ګډوډیانې شروع شوې، یونیکال شرکت دغه پروژه یې پرېښوله. نو که تاسو بعضې کتابونه ولولئ حتی یونیکال شرکت ګوره، یونیکال شرکت د افغانستان په جګړه کې کورنۍ جګړو کې هم ډېره پانګونه کړې ده. د مجاهدینو ګروپانو چې جوړ کړه دا ګروپونو کې هم ډېر پانګونه او یونیکال شرکت کړې او د یونیکال شرکت اصلي هدف همدغه و، د هدف همدغه و چې د ډاکټر صاحب نجیب حکومت ختم شي او د کنټرول د امریکا په لاس کې راسي او د هغه نه وروسته د ترکمنستان ګاز چې دی دا د اروپا ته ورسول شي او هغه هم د چا په لاس کې؟ د امریکا د یونیکال شرکت په لاس باندې. اوس تاسو پوښتنه ده چې یونیکال شرکت د دلتا سره څه کار دی؟ ګوره، دلتا شرکت چې دی دلتا انټرنیشنل او د هغه سره حدودا 23 نور نړیوال برانډونه دي چې دا یونیکال شرکت په ټوله دنیا کې جوړ کړي دي. که تاسو د دغه یونیکال دلتا انټرنیشنل دا څه وګورئ، دا صحیح دی د عربستان یو کمپنی ده، مګر د دې وشاته چې کوم رهبري ده دا برته یونیکال شرکت ته راځي. یونیکال شرکت تاسو وګورئ، یونیکال شرکت چې برته پکې راغی د ډلتا انټرنیشنل برته د یونیکال پورې مربوط کېږي. دلته
او ستاسو د نور ښه وضاحت دپاره په آذربایجان کې هم دوی یو فعالیت شروع کړو د تیلو د ګاز استخراج پروسه شروع کړه هغه هم یونیکال او د ډلټا انټرنیشنل په همکاري سره شروع شوی دی او همدا ډول په استرالیا کې په اروپا کې په ډېرو هیوادو کې دغه دوه شرکتونو او ورسره ډېر نور شرکتونه چې د یونیکال شرکت تر کنټرول لاندې دي دوی دا فعالیتونه شروع کړه نو اوس د انشاءالله چې تر ډېر حد تاسو د یونیکال او د ډلټا انټرنیشنل په هکله باندې معلومات ترلاسه کړي دي ډلټا انټرنیشنل اوس غواړي چې د افغانستان د ټاپي پروژې چې ده دا تر انده پورې ورسوي او هغه هم وایي چې موږ یې پانګونه کوو اوس دا کوم کار چې په افغانستان کې د ټاپي پروژې روان دی چې د ترکیې د ترکمنستان څخه راځي هندوستان ته ځي اوس چې کوم کار روان دی د وریځ د خوا 300 متره موږ خپل په ماشینري باندې کندنکاریان کوو پایپلاین اچولی سو او که دغه ډول موږ مخته ولاړ شو دا امکان لري چې موږ 15 کاله کې دغه پایپلاین چې دی دا تر افغانستان څخه وباسو نو دا چې موږ 15 کاله وخت ونیسي نو دا زموږ لپاره ډېر غټ تاوان دی او ډېر وخت نیسي اوس ډلټا انټرنیشنل څه وایي ډلټا انټرنیشنل وایي ته اوس د بریز د خوا 300 متره ته فعالیت لري ته دا پروژه ماته په لاس راکړه زه د بریز د خوا 2 کیلومتره پرمختګ کولی شم یعنې 2 کیلومتره که زه مخته ولاړ شم دا ته په 15 کلو کې وړې زه په 1.5 کال کې یا په 2 کلو کې دا کیسه زه درته ختموم او دا خو د ټاپي پروژه ده بله پروژه دا ده چې دلته په داسې کې که تاسو فکر وسي دغه ورځ کې زمري کامګار هم چې د کامي هر شرکت خاوند دی دلته دغه دلتا انټرنیشنل که راځي په افغانستان کې پانګونه کوي دی باید په افغانستان کې یو افغان همکار ولري چې افغان همکار ونه لري دوی نشي پر سرمایه ګذاري نشي کولی نو دوی دلته انټرنیشنل غواړي چې د زمري کامګار د کمپنۍ سره یو ځای سي او کوم پانګونه چې د شبرغان په ګاز کې سوي دي د سرپل په تیلو کې سوي دي د سرپل د تیلو معامله په هکله باندې ما یو ویډیو تاسو ته نشر کړی چې چینایان ووتله او چینایانو ځکه چې نن سبا یې کوله د چینایانو د وتلو وروسته اوس دلټا انټرنیشنل وایي چې زه د سرپل په ځایونو کې هم پانګونه کوم د شبرغان په ګاز کې هم پانګونه کوم او دوه نورې خبرې زه تاسو ته کوم چې دا داسې کاغذ پیچې خبرې دي دا هېڅوک به هم خبر نه اوسي دلته دوه نور د ګازو ذخیرې پیدا شوي دي چې دا دوه ذخیرې حدودا 40 کاله کې دوامداره موږ د اسیا باز یعنې د اسیا د موږ خپل همسایه هېوادونو ته ورکو او دوی هم خپل کورونه ټول په ګرم کې نو 40 کاله به دوام وکړي تر څو دا ګاز ختم شي دا ګاز په کوم ځای کې پیدا شوي دي دا ګاز په هرات کې پیدا شوي دي یعنې په هرات کې 2 دانې ډېرې قوي ذخیرې پیدا شوي دي او بل په هلمند کې په ذخیره پیدا شوي دي چې دا هم موږ هر څومره استعمال کو دا زموږ لپاره ګټه ده په هرات او په هلمند کې د ګازو ډېر قوي زیرمې پیدا شوي دي په پکتیکا کې موږ داسې د تیلو زیرمې راوتلې دي لرو چې اوس د مځکې پر سر باندې راختلي یعنې اور بلېږي په دوامدار نو اوس د دغه خبرې په اساس باندې ډلټا انټرنیشنل وایي چې هم د هرات هم د هلمند هم د دغه ټولو پروژو کې موږ پانګونه کوو یا خو تاسو حاضر سئ دلته دا خبرې خو ټوله د خوشحالي خبرې وي چې دا ټولې خوشحالي خبرې وسوي چې موږ ته خو حالا چې دلته انټرنیشنل خو ډېر ښه کار روان دی مګر یوه خبره دلته بله خبره هم شته دلته انټرنیشنل کې چې دی دلته بیا برته عربستان دی دا برته قطریان دی برته عربان دی دا ټوله کنټرول دی او زموږ اصلي هدف هم چې دی د ترکمنستان څخه د پایپلاین روان دی هندوستان ته د دې خوا خپله قطر هم چې د پلان لري چې د سمندر له لارې ترکیې ته خپل پایپلاین ورسوي نو خدای مه کړه که دلته انټرنیشنل موږ سره دا پروژه واخیستله او که دا دلته بیا په وزن ډول نن سبا او د قطر پایپلاین هند ته ورسېدو نو بیا به که دا پروژه بنده شوه دا زموږ لپاره بل خطر هم دی نو زه هیله کوم چې د عربو په خبرو باندې هم دومره باور ښه نه دی مګر بیا هم پانګونه ښه کار دی دا باید جدي کنټرول سي او کوم خبرې چې کړي هغه ورباندې عملي سي تر څو موږ وکړی سو په راتلونکي کې یو ښه او باثباته تر لوړې افغانستان ولرو دا د نن ویډیو هلمند چې اوس ترلاسه کړی شو د دلتا انټرنیشنل او د دغه ټولو پروسې په هکله باندې تاسو ته ښه معلومات رسېدلی اوسي تر بیا هم په لاس سپارم ښې چارې سلامونه موږ ډېر موضوعات جوړ کړي دي که سیاسي موضوعات غواړئ ووینئ نو دلته کلیک کړئ او که غواړئ اقتصادي موضوعات وګورئ نو دلته کلیک کړئ او که غواړئ چې د تل لپاره راسره واوسئ نو دلته کلیک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ مننه